دا حجرې ټي وي ته د نستعلیق رپورټ دی. په امریکا کې د مهاجرینو په خلاف وسیع کاروایۍ شوې دي چې په کوم کې 1538 کسان نیول شوي او په سلګونو ملک بدر کړي شوي دي. دغه کاروایۍ د صدر ډانلډ ټرمپ د دویم صدارتي دور په اولنۍ ورځو کې وشوې. د دغو کارواییو په اړه پریس سیکرټري کیرولین لیویټ په سوشل میډیا پلیټ فارم ایکس باندې وویل د ټرمپ انتظامیې 1538 کسان نیولي او په سلګونو یې د فوجي جهازونو په ذریعې ملک بدر کړي دي. هغه زیاته کړه چې په تاریخ کې ټولو نه غټ د ملک بدرۍ اپریشن تیزۍ سره جاري دی. ټرمپ په خپل انتخابي مهم کې د غیر قانوني امیګریشن په خلاف سختې کاروایۍ وعده کړې وه. د جمعرات په ورځ د نیویارک میر راس جې باراکا یو بیان ورکړو چې امیګریشن او کسټم انفورسمنٹ ایجنټس په یو محکمي ادارې چاپه وهلي چې په کوم کې ډیر زیات انډاکومنټډ کسان نیولي دي. د نیو جرسي ډیموکراټک سېنیټرو کاري بکر او انډي کیم د امیګریشن ایجنټس طرف نه په نیویارک چاپې د تشویش اظهار کړی دی. ویلي دي چې داسې اقدامات به زموږ خلکو کې یره پیدا کړي. ټرمپ دا وعده کړې ده چې هغه به د تاریخ ټولو کې غټ ملک بدرۍ اپریشن کوي چې کوم نه به کم از کم 11 میلیونه خلک متاثره کیږي. ټرمپ انتظامیې ریمین ان میکسیکو پالیسي واپس نافذه کړي. هغه خلک چې کوم میکسیکو نه امریکا ته داخليږي هغه به اوره پورې په میکسیکو کې وي چې ترڅو د هغه په درخواست فیصله نه وي شوې. د هفتې په ورځ د ریپبلیکنز په مشرۍ کې د امریکا کانګرس یو بل منظور کو د کوم په وجه غیر ملکی ملزمانو د مقدمې نه مخکې د قید وخت زیات شو. دا حجرې ټي وي ته د نستعلیق رپورټ و.